قدرمنو لیدونکو نن داسې یو کس را سره تر څنګ ناست دی، له دوی سره مرکه کوو چې تاسې به په ډېرو بېلابېلو خپرونو کې به هم کتلي وي او په ډېرو چینلونو کې دی د پریزنټر، پروډیوسر او تر څنګ یې د یو ښه ممثل په توګه پاتې شوی دی. ډاکټر غلام محمد شینواری صاحب چې په لر او بره پښتونخوا کې ډېر زیات مینوال لري او ګڼ شمېر وطنوال مو له هېواده بهر هم د ډیر زیات خوښۍ او په مجلسونو کې دی برخه اخلي او د مجلسونو په اصطلاح مالګه هم ګڼل کیږي. دی چې دی څو رقمه یا څو قسمه اوازونه وباسي او تر څنګ یا یوه مشهوره سندره چې دا اخسر منګی مانګوټی، دا سندره به هم تاسو ته زمزمه کوي. تاسې به یې په مینه ګورئ او هیله یم چې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ زموږ پاڼه هم در سره خوښه کړئ او تر څنګ د بیلابیلو نورو ویډیوګانو انتظار هم باسئ. موږ له دوی سره مرکه کوو. ډاکټر صاحب تاسې ستړي مه شئ او ښه راغلاست زموږ دې پروګرام ته. ډېره مننه نور الله دې تاسو خوشحاله بد لري چې دومره په تنګ او لنډ وخت کې تاسو موږ راوغوښتو خپل چینل ته او زه به دا ووایم چې الله دې تاسو خوشحاله او بد لري چې موږ له مدوې چې موقع راکړه. ډېره مننه. خوشحاله په دې یو چې تاسې را سره یې او ډېره مننه چې زموږ دعوت مو قبول که. خواخو سې ډاکټر صاحب پیل به له دې وکړو چې څنګه تاسې د تمثیل یا د ممثلۍ برخې ته راغلی؟ یاره صاحب داسې چل دی چې زما د وړوکتوب نه د اکټنګ سره ډېر زیات شوق و. نو ما داسې وخت چې ما ویل چې یاره داسې ورځ به م راشي چې زه به چېرته په کومه ډرامه کې کار وکړم یا چېرته فلم کې کار وکړم. خو بس صاحب داسې یو ځای ته چا سره تللی وم او داسې اچانک ما ته ضرورت پېښ شو یو فلم کې مې کار وکړو. نو د هغې نه پس بیا تقریبا داسې 100 فلمونو کې بیا ما کار وکړو. ماشاءالله ډېر ښه او کامیاب اوسېږي. اوس تر څنګ تاسې ډېر ښه تمثیل هم کوئ او ښه ممثل هم یې. په څه شي باندې تاسې ډېر زیات مشهور شوئ چې تاسو ته شهرت در وبخښه او ډاکټر غلام محمد یې په کوزه پښتونخوا او بره پښتونخوا کې په خلکو باندې وپېژنده؟ صاحب د نن 28 کاله مخکې زه ټولو ملګرو خپلو یارانو دوستانو زما چې څومره د هنرمند دي دوی ته زه وایم چې ګوره تاسو ډېرې سندرې ویلې. ما د شینوارو په زبان کې یو سندره ویلې وه او سندره ما داسې ویلې چې هغې کې ما د شینوارو صفت کړی دی. او څنګه؟ نو هغه داسې سندره په داسې طریقه باندې ده چې اخسری منګای مونګوټای خورې یخ دی دا منګای مونګوټای د چاڼو دال د چرګه ډوکای خورې اخسری منګای مونګوټای خورې یخ دی دا منګای مونګوټای د چاڼو دال مخو د خولې نه غورځېدنه خورې اخسری منګای. نو صاحب د اخسري منګی چې ما وویلو د نن 28 کاله مخکې نو تر مده 2020 روان دی مطلب دا دی. نو تقریبا دا څو کاله وشو چې اوس یې ماته وایي چې په کابل کې فارسي وانان هم وایي دلته ډېرو پښتنو هم وویله. نو بس دغه اخسري منګي نه الله پاک بس مشهور کړم. او ما دپاره د آرندو خبره دا ده چې دا د الله رحم دی چې ما په دې باندې 9 ملکونه وکاته. په همدې یو سندرې که دا یو سندره اخسري منګی ما ویلې نه وې نو زه خدا کې چا دروانټۍ لم بولی وي. نو په دې سندره باندې دوبۍ، هالند، شارجه او مسقط، یونان 8 ملکونه 9 ملکونه لاړه. موږ د کامیابي غواړو. خدای دې وکړي چې داسې نورې سندرې هم ووایي چې تاسې په نورې هیوادونه هم وګورئ. ما منګک ونیوه، دا څنګه دی؟ دا څنګه سندره دی؟ څنګه تاسې ووې؟ دا خو صاحبه دا چلو چې زیارتګل صاحب دی الله بد لري دا چې 28 مې تللی وم صاحبه چې هلته لاړم صاحبه نو خلکو راته وویله چې اخسري منګی دې ډېر وویلو اوس دا د منګک سندره ووایه. نو هغوی ته مې په داسې طریقه ویلې وه د جاروګۍ پسې به ټیټه ټیټه تلمه ما منګک نیولی ما د خپو نه کلک نیولی چې خوشانه کړي مورې ډریور لا ما ورنه کړي ما منګک نیولی ما د خپو نه کلک نیولی چې خوشانه کړي غواګۍ به واړئ زه به کونډه پاتې شمه ما منګک نیولی ما د خپو نه کلک نیولی چې خوشانه کړي. واه واه
او دام ډیر زیات ښکلی و او ترڅنګ یې راځو دې ته چې تاسې قسمه قسم غږونه او اوازونه وباسئ. ګرانو لیدونکو تاسو ته به پته وي او که نه به یې د ماشوم ژړا او هغه ته چې بیا مور شیدې ورکوي دا ډیر زیات جالبه دی. نو د ماشوم ژړا درته وکړم دا په یو واده کې ما کړې وه دا هم ډېره زیاته مشهوره شوې ده. دا د یوې نیمې میاشتې ماشوم دی لکه دا حیوان دی که نه نو دا چې جاړي څنګه غږ کوي د دې په ګېډه کې چې درد یې څنګه غږ کوي بیا مور یې په کلار کلار باندې وهي او چې دا ډېر ماشوم ډېر تیز تیز جاړي نو دې غاړه کې ولا مور چوشني اچولي او چوشنه خوله کې ورکړي نو एकदम کلار شي نو هغه داسې ګوري Shout. Boş. O sen bu kadar kana. Malmenge bilmaz o kadar gori. نه دا یو نیمه واقعا ډېر جالبه یو کوڅډب سپی یو تعلیم یافته سپی دا تعلیم یافته سپی سبا د پیرهدارۍ دپاره خلکو ساتلی نو دا ټوله شپه به داسې غابي خو که په معمولي تیږه باندې دې ویشتو به دی بس غر وی کنه سیبا یو زمونږ د کلو دا کوڅډب سپي دي دا په دې لارو کوڅو کې پروتي دي سپو ته غوږونه خوړلي په زړه کې زور نه نو که په لار روانې خپه پې د پاسه کېده خوړی خو دې شي نه هسې به در پسې مخ راواړي زړه کې زور نه کنه سیبا بل مختلف غوږونه لکه زه خو 12 ژبو کې سندرې 65 کې لکه 1915 کې دا طبله او باجه او ربابونه نه وو نو دا لوی لوی ویښته به انګریزانو پرېښودو به یو سیتار راواخیستو بلکل نو د هغه وخت سندره به وه په 1965 You on the stew have a login for use the wear she will again for use the gear you ابل مرګره براغ وغه بوته ویل stone the word you still she says can land for you the word the Levy says can for you the word how will again for use the gear you بیا په 1995 کې مایکل جکسن لالو نو مایکل جکسن چرالو ډیسکو ټیکنالوژي جوړ شو زمونږ دا پښتانه هم ځان سره په غوبل کړ بالکل نو مایکل جکسن as a scandal when you use the word sheep and knees a scandal love and section for but the geezers again hey I want to use this gear was tabla نشته چې tabla سره وي چې نو لکه مطلب دا انګلیش وسه بالکل دا یو ځای ته تلم دی دغه ګردیز ته یاره یو شل سندرې مې ویلې بې ادبي دي مافي خفه نه شي په دې خبره نه چا لاسونه پړکول نه چا پیسې راکولې نو یو بابا راغی ما ته د دې ځای سندره ووایه مل ماما ما خو په اردو او انګلیش او پښتو کې سندرې ویلې د دې ځای کومه سندره ده په غوږ کې راته یو طرز وښولو طرز کنه مل په ما باګرانې که په خپلې مور باګرانې په ایمانو وایه کمې جانانې یو دېرش کسان راپاڅېدل مړه بس اتڼ یې شروع کړو پیسې یو قسم پیسې شروع شوې سندره مې ویله 4 منټه او 4 زره انعام مې واخیستو نو چا راته ویل چې وروره دا کومه سندره دې ویله چې په 4 منټو کې دې 4 زره انعام واخیستو مال خدای رسول کې زه په خپله هم پې پوه شوم
قیمت ته چا بوتلم شل سندرې مې پښتو کې ویلې یو کس نه پوهېدو دې کې ولک راغی د باجي والا ته وایي چې استاذ پردیول نو زه حیران شوم چې دا پردیول څه ته وایي اوس باجي والا لګی دی توی توی ته توی ته توی ته توی بس مول خدا پردیول دی ته وایي اوس فارسي نه راځي او د ځان نه شروع شوم مالدا میلې مو کې بورم باز ګمودن بس کبروز می یادا او تبلی والا اوس لګی دی بدد بدن سبا سلسل ډالر خلکو نیولي خلک او راخطاو بدد بدن بدد بدن مړه سبا دومره نمونه مو واخیسته بس نو دا فارسي مې هلته خبره ده شوه په دې پشي زبان کې زما ډېر ښه خبرګري دي بالکل ډېر ښه خلکو سره مې تعلق دی او بل دا پشي زبان ډېره ښایسته ژبه ده خو زما زده کېږي نه یو ورځ ګورېک ته لاړم سید محمد استاد سره او نواب کاکا و بالکل چې څنګه باجې غاړې ته واچولو ودرېدو در ونټکي بوټي نه ګوړي شه نه مړبوټي دریا نوري بشي نه ګوړي بوبي نه مړبوټي نو هاکي شباړي ببړچکي نه مابوړي عمر سه بغوبلو نه خدو نو دا جبه ما چې پهله زلو کده ډیر زیاته مده وې زما خوښه شو بیا نواب کاکا ته مو ویل چې شپې 2 بجې دي زه شکرې موږم مال د خلکو ته وایي چې مال ډوډۍ راوړي اوس دا سندره وي آشي ګوړي بوبوشي شبړډاشي کوچه کوچه شي شاني بلاشي شولا شولا شولي شي مال کو زه وګم مال دا شوله ورجي به مال راوړي هغه منځ کې سندره وسېبه نو ټوله شپه مې انتظار وکړو ډوډۍ رانغله ډېره مننه ډاکټر صاحب غلام محمد شینواری صاحب چې راغلی زموږ سټوډیو ته او زحمت دې ویست او زموږ دعوت دې قبول کړو ډېره مننه په ژوند کې همیشه کامیابي او موفقیت درته غواړم الله مبارک لره ډېره مننه صاحب خوشحاله اوسئ کور ودان خوشحاله اوسئ قدرمنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ډاکټر صاحب غلام محمد شینواری صاحب سره زموږ و او هیله ده چې تاسې ترې خوند اخیستې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره لایک کړئ تر بیا حمیدالله دولتزي ته اجازه ورکړئ د الله په امان